بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست او تیر درسونه به مو زده کړي، د نوي درسونو لپاره به آماده یاست. زموږ د نن ورځ د درس موضوع بیا هم د 10م ټولګي د کیمیا د مضمون څخه یوه بله موضوع چې د ریډوکس تعاملاتو توزین د پر اکسایډونو په برخه کې دی. دا وایو راځو د پر اکسایډونو په برخه کې موږ ریډوکس تعاملات نن توزین کوو. د دې درس دوې برخې دي. لومړۍ برخه موږ تشریح کوو، وروسته برخه بیا په دوامه ویډیو کې تشریح کوو. د کتاب صفحه 217 او د درس نمبر 4. راځو په تیزابي محیط کې هایدروجن پر اکساید د اکسیدي کوونکي په حیث، یعنی که چیرې موږ هایدروجن پر اکساید ولرو او په تیزابو کې د هایدروجن پر اکساید تعامل سرته رسیدلی او بیا هم هایدروجن پر اکساید د اکسیدي کوونکي په حیث وي، نو د اکسیدي کوونکي په حیث په دې معنا سره چې د بلې مادې څخه الکترون اخیستی وي هایدروجن پر اکساید، نوموړې ماده اکسیدي کړې وي او خپل ځان یې ارجاع کړی وي. نو د دې لپاره موږ راځو دا موضوع په مثال سره شروع کوو. مثال مو لیکلی دی، یو معادله ده چې په هغه کې لومړی هایدروجن پر اکساید، دوام هایدروجن سلفاید یا یو تیزاب چې دا تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او سلفوریک اسید ورڅخه لاسته راځي. مخکې د دې چې موږ دا معادله توزین کړو، لومړی باید د دوی اکسیډیشن نمبرونه وټاکو چې د کومې مادې اکسیډیشن نمبر تغیر کړی دی. په دې خاطر ترڅو موږ ته په دې تعامل کې اکسیدي کوونکې او ارجاع کوونکې برخه معلومه سي، لومړی راځو د دوی اکسیډیشن نمبرونه ټاکو. په دې تعامل کې د هایدروجن اکسیډیشن نمبر -1 -1، د اکسیجن اکسیډیشن نمبر -1 دی، ځکه پر اکسایډونه دي. په پر اکسایډونو کې اکسیجن د -1 چارج څخه کار اخلي. وروسته راځو په هایدروجن سلفاید کې هایدروجن -1 او سلفر -2 چارج اخلي، ځکه که لومړۍ برخه په مرکب کې مثبت سي، دویمه برخه باید منفي سي. زه په محصول موادو کې ګورو چې هایدروجن په اوبو کې -1 او اکسیجن -2 چارج اخیستی دی. په سلفوریک اسید کې هایدروجن -1، اکسیجن -2 او سلفر -6 چارج اخیستی دی. اوس یې ګورو چې کومې برخې تغیر کړی دی، یا په دې تعامل کې کومه برخه اکسیدایز او کومه برخه ارجاع سوې ده. که چیرې موږ وګورو اکسیجن چې -1 چارج لري تللی دی -2 ته، یعنی د اکسیجن چارج د -1 څخه -2 ته تللی دی. سلفر که وګورو چې چارج یې -2 دی، د -2 څخه -6 ته تللی دی. نو که چیرې دې تعامل ته وګورو، یو برخه اکسیدایز او بله برخه ارجاع سوې ده، یعنی اکسیجن چې د -1 څخه -2 ته ځي، په دې معنا سره چې د اکسیجن سره بل الکترون هم یو ځای سوی دی، منفي چارج یې لوړ سوی دی، نو دلته د ریډکشن یا ارجاع عملیه سرته رسېدلې ده. او که وګورو دویمې برخې ته چې هغه د سلفر برخه ده، سلفر د -2 څخه تللی دی -6 ته، په دې کې د اکسیډیشن عملیه سرته رسېدلې ده، یعنی د سلفر څخه خپل 2 الکترونونه هم منفي سوي دي او 6 نور الکترونونه ځینې منفي سوي دي، -6 ته تللی دي، په دې کې د اکسیډیشن عملیه سرته رسېدلې ده. موږ هغه برخې چې اکسیدایز او ارجاع سوي دي پیدا کړلې. یوه د سلفر برخه ده چې اکسیدایز عملیه پکې سرته رسېدلې ده، او بله برخه چې موږ وایو د هایدروجن پر اکساید برخه ده، چې په هایدروجن پر اکساید کې د ارجاع یا ریډکشن عملیه سرته رسېدلې ده. اوس دغه دواړې برخې موږ د معادلې څخه راجلا کوو او نیمه تعاملات یې د الکترونونو او اتومونو پر اساس توزین کوو، ضریبونه یې ورته ټاکو، وروسته ضریبونه په عمومي معادله کې وضع کوو. که چیرې دا دوې برخې موږ جلا کړو د معادلې څخه، لومړی هایدروجن پر اکساید ګورو چې هایدروجن پر اکساید په محصول موادو کې په څه شي باندې بدلیږي، او وروسته د هغه څخه بله برخه موږ لرو هایدروجن سلفاید. هایدروجن سلفاید یو تیزاب دی،
دا هم ګورو چې په څه بدلیږي. اوس کوم قوانین چې موږ مخکې وویله هغه قوانین دلته موږ ګټه ځنې اخلو. هایدروجن پر اکساید موږ داسې نه لیکو چې مستقیما ووایو چې په اوبو بدلیږي، ځکه که موږ ووایو چې دی په اوبو بدلیږي بیا دلته اکسیجن هم منفي 2 چارج لري، نو بیا په سلفیټ ولې نشي بدلیدلی. نو د دې دپاره موږ د هغه قانون څخه استفاده کوو چې موږ ویلی دی چې په تیزابي محیط کې هایدروجن پر اکساید 2 الکترونونه اخلي او 2 مالیکوله اوبه ورڅخه لاسته راځي. نو کولی سو داسې ولیکو چې هایدروجن پر اکساید په تیزابي محیط کې 2 د هایدروجن ایونونه ځان ته جذب کوي او د هغه سره 2 الکترونونه نور هم اخلي. په نتیجه کې د اوبو 2 مالیکولونه ورڅخه لاسته راځي. کولی سو د اوبو 2 مالیکولونه ولیکو H2O 2 مالیکوله. ځو دویمې معادلې ته چې په دویمه معادله کې هایدروجن سلفاید په سلفیټ بدل شوی دی. دلته چې موږ کوم سلفر لرو هغه په محصول موادو کې سلفیټ په ګروپ بدل شوی دی، لیکو SO4 چې سلفیټ ګروپ عمومي چارج -2 دی. او د سلفر چارج ته که چیرې موږ وګورو په اولیه موادو کې سلفر -2 چارج او په محصول موادو کې مثبت 0 چارج لري. سلفر ته راځو. سلفر که موږ وګورو په اولیه موادو کې سلفر -2 او په محصول موادو کې مثبت 0. نو سلفر مستقیما د سلفیټ په ګروپ باندې بدلیږي. د دې دپاره چې 4 اکسیجن ورسره اضافه شوي دي موږ 4 مالیکوله اوبه هم دلته ورسره اضافه کوو. 4 اکسیجنه د سلفر سره یو ځای کېږي سلفیټ جوړیږي، 8 هایدروجنه پاتېږي. راځو په محصول موادو کې 8 هایدروجنه د ایون په شکل لیکو، ځکه تیزابي محیط دی. په تیزابي محیط کې د هایدروجن ایونونه موجود دي. او بله خبره د دوی د چارج توزین دی. ګورو یې چې اوس د دوی چارجونه توزین دي که نه. سلفر -2 چارج لري، دلته سلفر مثبت 0 چارج لري، یعنې 2 الکترونونه یو کم شوي دي، 0 نور ځنې کم شوي دي. نو دلته موږ لیکو چې د دې اولیه موادو څخه 8 الکترونونه منفي شوي دي. او اوس موږ دا دواړې معادلې هم د چارج له مخې او هم د اتومونو له مخې توزین کړلې. راځو دواړې معادلې سره یو ځای کوو. د دواړو معادلو څخه یوه معادله جوړوو. کم د الکترونونو شمیر چې موږ ته لاسته راغلی دی تر یو حده چې دوی اکتساریږي موږ یې اکتساروو تر څو په محاسبه کې موږ ته اسانتیا پیښه شي. دا 8 الکترونونه د 2 سره اکتسار کوو، دلته به 1 الکترون پاتې شي او دلته به 4 الکترونونه پاتې شي. وروسته راځو دا د الکترونونو شمیر موږ ضریب ګرځوو یو بل ته. دا راوړو دې معادلې ته یې ضریب ګرځوو 1 او کم دلته چې د الکترون شمیر لاسته راغلی دی چې 4 دی، دا وړو دې معادلې ته یې ضریب ګرځوو چې 4 شي. وروسته یو بل ته ضرب کوو، یوه معادله ځنې جوړوو. 4 که چیرې موږ هایدروجن پر اکساید ته ضرب کړو 4 مالیکوله هایدروجن پر اکساید لاسته راځي مثبت. 4 که چیرې موږ 2 ته ضرب کړو 2 د هایدروجن ایونونه دي، د 8 د هایدروجن ایونونه ورڅخه لاسته راځي. وروسته راځو دې موادو ته. یو که چیرې سلفر ته ضرب کړو 1 سلفر لاسته راځي. یو که چیرې 4 ته ضرب کړو 4 د اوبو مالیکولونه لاسته راځي. او وروسته د دې څخه که چیرې موږ 1 ضرب کړو 4 ته، دلته موږ ته -4 الکترونونه لاسته راځي. او که چیرې 4 ضرب کړو 1 ته بیا مثبت 4 الکترونونه ورڅخه لاسته راځي. د معادلې اولیه مواد مو ولیکله. وروسته د دې څخه ځو د معادلې محصول مواد لیکو. په محصول موادو کې هم که چیرې موږ 4 ضرب کړو 2 ته 8 مالیکوله H2O یا اوبه ورڅخه لاسته راځي. یو که چیرې ضرب کړو سلفیټ ته SO4 په -2 چارج ورڅخه یو ایون لاسته راځي. او یو که چیرې 8 ته ضرب کړو 8 هایدروجن ایونونه ورڅخه لاسته راځي. اوس دا معادله موږ تر یو اندازې چې ساده کولی سو ساده کوو یې او وروسته ضریبونه په عمومي معادله کې وضع کوو. په لومړي قدم کې موږ دا 4 الکترونونه مثبت او دا 4 الکترونونه منفي یو د بل سره اکتسار کوو. او په اولیه موادو کې موږ
8 د هایدروجن ایونونه لرو او په محصول کې هم 8 هایدروجن ایونونه دا هم یو د بل سره اختصار کوو. په اولیه موادو کې 4 مالیکوله اوبه او په محصول موادو کې 8 مالیکوله اوبه. د دواړو خواو څخه موږ 4 مالیکوله اوبه ایسته کوو، په محصول موادو کې موږ ته 4 مالیکوله د اوبو پاتې کېږي. نور بل داسې څه نه لرو چې اختصار یې کړو. نو راځو معادله په عمومي ډول سره یو وارې لیکو او عمومي ضریبونه ورته لیکو. 4 هایدروجن پر اکساید جمع سلفر 1 او جمع د دې سره بل په اولیه موادو کې بله ماده موږ نه لرو. وروسته ځو محصول موادو ته. په محصول موادو کې د سلفیټ ګروپ SO 4 ضریب نه لري، یو دی ضریب او جمع 4 مالیکوله H2O ورڅخه لاسته راغلي. اوس راځو کوم ضریبونه چې موږ ته دلته لاسته راغله دا وړو په اوله معادله کې وضع کوو. د هایدروجن پر اکساید دپاره 4 ضریب لاسته راغلی، 4 ورته لیکو. د سلفر دپاره یو ضریب دی، هغه ته ضریب نه لیکو. وروسته راځو دلته هم د سلفر دپاره ضریب نه لري، یو ضریب دی، هغه هم دلته موږ نه ورته لیکو ځکه دلته هم یو دی. که ضریب ونه لري ضریب یې بېل هغه یو موږ لیکو. د اوبو دپاره 4 ضریب لاسته راغلی، دلته 4 ورسره لیکو. وروسته راځو ګورو یې دغه ضریبونه یې په عمومي معادله کې وضع سول چې اولیه او محصول موادو اتومونه برابر شوي دي که نه. په لومړي قدم کې که هایدروجن ته وګورو 2 4 8 هایدروجنه، 2 هایدروجنه دلته لرو. په اولیه موادو کې موږ 10 هایدروجنونه لرو او په محصول موادو کې که چیرې موږ وګورو 2 هایدروجنه دلته 2 4 8 په محصول موادو کې هم 10 هایدروجن لرو. وروسته ځو اکسیجن ته 2 4 8 اکسیجنونه په اولیه موادو کې لرو، دا 8 اکسیجنه او په محصول کې که چیرې موږ وګورو د دې اکسیجن ضریب یو دی، 1 4 4 د دې ضریب هم یو دی، 1 4 4 8 اکسیجنونه موږ په محصول موادو کې لرو. وروسته د دې څخه ځو سلفر ته. سلفر ضریب یو دی، یو چې سلفر ته ضرب کو یو سلفر کېږي او په محصول موادو کې هم ضریب یو دی چې سلفر ته ضرب کو بیرته یو سلفر لاسته راځي. نو که اوس موږ دې معادلې ته وګورو د اولیه موادو د اتومونو شمیر په عمومي توګه 19 کېږي، 10 هایدروجنه 8 اکسیجنه او 1 سلفر. 19 اتومونه موجود دي او په محصول موادو کې که وګورو دا هم 19 اتومونه موجود دي. نو دا معادله موږ د تیزابي محیط څخه د هایدروجن پر اکسایدونو په برخه کې توزیع کړله. البته په دې ځای کې باید هایدروجن پر اکساید د اکسیدي کوونکي په حیث وي چې مهمه خبره زموږ هغه دغه وه چې موږ مخکې هم کړې وه چې هایدروجن پر اکساید په تیزابي محیط کې 2 الکترونونه اخلي، په نتیجه کې د اوبو 2 مالیکولونه ورڅخه لاسته راځي. بله موضوع چې موږ وایو په الکلي محیط کې هایدروجن پر اکساید د اکسیدي کوونکي په حیث، یعنی اوس محیط الکلي محیط دی او په دې کې هم هایدروجن پر اکساید موجود دی. څنګه دی د اکسیدي کوونکي په حیث کار کوي. راځو په لومړي سر کې بیا موږ د دې معادلې لومړی اکسیډیشن نمبرونه ټاکو. ارسنیک که موږ وګورو دلته د ارسنیک چارج مثبت 3، د اکسیجن چارج منفي 2، هایدروجن مثبت 1، اکسیجن منفي 1، نایتروجن منفي 3، هایدروجن مثبت 1، دلته هم هایدروجن 1، اکسیجن منفي 2. دا په اولیه موادو کې د دوی چارجونه سوه او په محصول موادو کې هم هایدروجن منفي 3، نایتروجن او هایدروجن مثبت 1 او دلته موږ د اکسیجن دپاره منفي 2 او سلفر مثبت 6 لیکو او دلته بیا هم نایتروجن منفي 3، هایدروجن مثبت 1 او اکسیجن منفي 2. په دې ځای کې د ارسنیک چارج تغیر کړی دی. که چیرې موږ وګورو 2 4 8 چارجونه د اکسیجن دي، منفي چارجونه 3 ځنې ایسته سوي دي، په نتیجه کې د ارسنیک دپاره موږ مثبت 5 لیکو. دا چې د اکسیډیشن نمبر یې موږ څنګه وټاکئ، موږ په مخکې درسو کې ویلي دي د اکسیډیشن نمبر د ټاکلو په طریقه کې. وروسته د دې څخه هایدروجن مثبت 1 او اکسیجن منفي 2.
اوس ګورو چې د کومې برخې چارج تغیر کړی دی. که چیرې موږ دې معادلې ته وګورو، په دې معادلې کې یو چې چارج یې تغیر کړی دی د اکسیجن برخه ده. د اکسیجن په برخه کې هایدروجن پر اکساید منفي یو چارج لري، او په محصول موادو کې که وګورو هایدروجن پر اکساید چې په کومو اکسیجنونو باندې تجزیه شوی دی، دا اکسیجنونه چې دي ټوله منفي 2 چارج لري. نو یو د اکسیجن برخې تغیر کړی دی، او دویمه برخه چې تغیر یې کړی دی هغه د ارسنیک برخه ده چې مثبت 3 چارج یې په مثبت 6 چارج سره اوښتی دی. نو یو برخه اکسیدایز او بله برخه ارجاع شوې ده. یعنې د اکسیجن برخه چې کله د منفي یو څخه هرې برخې ته ځي دی منفي 2 ته ځي، یعنې الکترون دی د لاسه ورکوي، اخلي الکترون، یو الکترون اخلي، په نتیجه کې دی ارجاع کېږي یا د ریډکشن عملیه سرته رسېږي په شکل کې. دویمه برخه د ارسنیک برخه ده. ارسنیک ته که موږ وګورو چارج یې مثبت 3 دی، د مثبت 3 څخه مثبت 5 ته تللی دی، چې په دې برخه کې دی اکسیدایز شوی دی، یعنې د دې څخه 2 الکترونونه نور هم منفي شوي دي چې مثبت 5 ته چارج تللی دی. اوس راځو هغه برخې چې اکسیدایز او ارجاع شوي دي د معادلې څخه یې جلا کوو. په لومړي قدم کې هایدروجن پر اکساید موږ د معادلې څخه جلا کوو. په لومړي قدم کې هایدروجن پر اکساید دی، 2 الکترونونه اخلي، 2 د OH ګروپونه جوړي. بل چې تغیر راغلی دی په ارسنیک سلفاید کې راغلی دی، لیکو AS2 او سلفر 3. ارسنیک سلفاید ته که چیرې موږ وګورو دا په محصول موادو کې تغیر شوی دی. په محصول موادو کې د دوی چارجونه هم تغیر شوي دي او د دې اتومونه هم تغیر شوي دي. په لومړي قدم کې ارسنیک ته که موږ وګورو په محصول موادو کې په ارسنیټ بدل شوی دی ASO4 سره جمع. وروسته د ارسنیک سره چې کوم سلفر ورسره دی هغه د سلفیټ په ګروپ بدل شوی دی SO4 په داسې شکل سره. اوس موږ معادله لومړی د اتومونو د لحاظه توزین کوو، وروسته د چارجونو د لحاظه. د اتومونو د لحاظه که چیرې موږ وګورو ارسنیک 2 اتومه موږ لرو په اولیه موادو کې، او په محصول کې یو دی، 2 ضریب ورکوو. سلفر موږ 3 اتومه لرو او په محصول کې یو دی، 3 ضریب ورکوو. وروسته د دې څخه که چیرې موږ چارجونو ته راسو، په چارجونو کې دلته موږ ارسنیک په مثبت 3 چارج سره لرو، سلفر په منفي 2 چارج لرو، او په محصول موادو کې که چیرې موږ وګورو ارسنیک مثبت 15 او سلفر مثبت 6 ته تللی دی. اوس موږ راځو د دوی د الکترونونو تعداد ټاکو. په لومړي قدم کې د چارج مثبت 3 دی، تللی دی مثبت 15 ته، یعنې 2 الکترونونه د دې برخې څخه جلا شوي دي. یا په خلاص ډول داسې هم ویلی شو که په اوله معادله کې الکترونونه ورسره جمع شوي وه، په دویمه کې ځینې جلا شوي دي. نو د ارسنیک څخه موږ 2 الکترونونه جلا کوو. دا چې دلته دی 2 اتومه دی، 4 الکترونونه موږ د دې څخه جلا کوو. سلفر ته که چیرې موږ راسو، سلفر منفي 2 چارج لري، 2 الکترونونه د هغه ځینې ایسته کېږي، 6 نور ځینې ایسته کېږي چې مثبت 6 سي، یعنې 8 الکترونونه. او سلفر که موږ وګورو 3 اتومه موږ لرو، 3 اته 24 کېږي، یعنې 24 الکترونونه د سلفر څخه جلا شوي دي، او د ارسنیک څخه 4 جلا شوي دي چې مکمل 28 الکترونونه شي. 28 الکترونونه د دې برخې څخه موږ جلا کوو. د دې دپاره چې موږ په محصول موادو کې 20 اکسیجن ولرو، موږ باید 40 د OH ګروپونه د دې مادې سره یو ځای کړو. کله چې 40 د OH ګروپونه موږ د دې مادې سره یو ځای کړو، 20 اکسیجنه په دې ځای کې په مصرف رسیږي، 20 اکسیجنه او 40 هایدروجنه پاتېږي چې د هغو څخه موږ 20 مالیکوله H2O یا اوبه لاسته راوړو. اوس که وګورو په اوبو کې 20 ته ضرب کوو، 40 هایدروجنه شول او 20 اکسیجنه شول. اوس دا معادله بیا هم د الکترون یا د ایون له مخې او د اتوم له مخې توزین شوله. اوس راځو دواړې معادلې سره یو ځای کوو، یوه معادله ورڅخه لاسته راوړو.
په لومړي قدم کې باید موږ د دوی الکترونونه اختصار کړو تر څو موږ ته محاسبه اسانه سي. دا که په دوو وویشو یو الکترون رسیږي او دا که په دوو وویشو 14 الکترونونه رسیږي. راځو 14 دې معادلې ته ضرب کوو او یو ضرب کوو دې معادلې ته. یوه عمومي معادله موږ ته دې څخه جوړوو، هغه په داسې شکل سره چې 14 که هایدروجن پر اکساید ته ور ضرب کړو 14 هایدروجن پر اکساید، 14 که چیرې یوه ته ور ضرب کړو 14 الکترونونه، یو که چیرې موږ دې ته ضرب کړو ارسنیک سلفاید جمع، یو که چیرې موږ 40 ته ور ضرب کړو دا 40 د OH ګروپونه ورڅخه لاسته راځي، او یو که چیرې موږ ضرب کړو 14 ته منفي 14 الکترونونه ورڅخه لاسته راځي. په محصول موادو کې 1 2 3 4 5 برخې موږ لرو. په اولیه موادو کې دلته هم 1 2 3 4 او 5 برخې موږ ولیکلې، او زه په دغه معادلې دواړې سره یو ځای کوو. په محصول موادو کې هم دغه ضریبونه ور ضرب کوو. 14 که 2 ته موږ ضرب کړو 28 د OH ګروپونه سول منفي. په محصول موادو کې د اولې معادلې بل شی نشته، یو که چیرې موږ ضرب کړو دې ته 2 ته 2 AsO یا ارسنیټ ورڅخه لاسته راځي جمع، که چیرې موږ یو ضرب کړو دلته 3 د سلفیټ ایونونه ورڅخه لاسته راځي، او یو که چیرې موږ 20 ته ضرب کړو 20 مالیکوله اوبه ورڅخه لاسته راځي. اوس بیا په محصول موادو کې که وګورو یوه برخه 2 3 او 4 برخې، دلته هم 1 2 3 او 4 برخې. راځو دا معادله تر یو اندازې که ساده کېږي ساده کوو یې. هغه داسې چې موږ 14 الکترونونه دلته لرو منفي 14 مثبت، دا موږ سره اختصار کوو. وروسته د هغه څخه که چیرې موږ وګورو 28 د OH ګروپ دلته لرو، په محصول کې 40 په اولیه موادو کې لرو، نو 28 به د دې خوا څه ایسته کړو، د دې خوا څه چې 28 ایسته کړو 12 د OH ګروپونه موږ ته پاتېږي. او بله برخه چې موږ ګورو داسې نشته چې اختصار سي. نو راځو دا معادله د دغه ضریبونو سره لیکو 14 هایدروجن پر اکساید جمع جمع 12 د OH ګروپونه، او په محصول موادو کې 20 مالیکوله اوبه H2O جمع 3 سلفیټ ګروپونه SO4 او ورسره جمع 2 ارسنیټ. اوس کوم ضریبونه چې موږ لاسته راوړله دا ضریبونه وړو په اولیه موادو کې یا په عمومي معادله کې وضع کوو. نوره نو معادله بیا توزین ده. 2 ضریب د دې دپاره 3 دلته 20 ضریب 12 ضریب نه لري 1 ضریب او 14 ضریب دی. راځو لومړی 2 ضریب ارسنیټ مرکب دلته موجود دی، دې ته 2 ضریب لیکو، او 3 ضریب سلفیټ ته سلفیټ دلته موجود دی 3 ضریب 20 ضریب د اوبو دپاره 20 ضریب لیکو، او 12 ضریب د OH د ګروپ دپاره OH ګروپ په امونیم هایدروکساید کې دی، دې ته 12 لیکو، او د ارسنیټ ضریب یو دی هغه یو نور ته لیکو، هایدروجن پر اکساید ته 14 ضریب لیکو. اوس راځو کوم ضریبونه چې موږ ولیکل د اتومونو ته ور ضرب کوو او په اولیه او محصول موادو کې ورسره لیکو. ارسنیټ ته که وګورو په اولیه موادو کې په دې ماده کې 2 دی، او په محصول موادو کې هم وګورو ضریب یې یو دی، یو په 2 کې 2 یعنې دواړو خواو ته 2 2 اتومه دي. وروسته د دې څخه سلفر ته که وګورو 3 اتومه دلته موجود دی، او دلته هم ضریب یو دی، یو په 3 کې 3 کېږي، دواړو خواو ته 3 اتومه موجود دی. سلفر 3 او دلته هم سلفر 3. زده کوونکو که وګورو په دې معادله کې د اولیه او محصول موادو اتومونه ټوله توزین شوي دي. ارسنیک د معادلې په دواړو خواو کې 2 2 او اکسیجن په دواړو خواو کې 40 40، هایدروجن په دواړو خواو کې 8 8، نایتروجن 12 او سلفر 3
چې په نتیجه کې د اولیه موادو د اټومونو شمېر 145 او د محصول موادو دا هم 145 اټومونه کیږي. نو دا معادله چې موږ توزن کړله په الکلي محیط کې موږ توزن کړله او په الکلي محیط کې د هایدروجن پر اکساید د اکسیدي کوونکي په حیث موږ توزن کړله. نو په دې هیله چې درس مو زده سوی او ګټه مو ترې اخیستې تر راتلونکي درسه چې د همدې درس دوامه برخه ده په الله جل جلاله مو سپارم. الله مو مل شه.